وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اوس دلته بل نعمت ذکر کیږي په انسانانو باندې. هغه دا د چې وګورئ انسانانو، ستاسو پلار چې آدم علیه السلام هغه الله رب العالمین پیدا کړلو، تعلیم ولا ورکړو، خلیفه وګرځاو. نو دغه رنګه ملائکه ورته په سجده کړو. دا انعامات ذکر کیږي په دې آیتونو کې. اوس ګوره مخکې وویل الله رب العالمین مکان ذکر کړو. الله فرمایي پس ځمکه کې مې لسیزونه پیدا کړه، اسمان مې پیدا کړو، یعنې دا نظام جوړ شو، د دنیا او د کائنات جوړ شو. اوس د مکین تذکره کوي. مکان چې جوړه خو چاله به جوړه کنه. اوس مکین څوک په کې دی رہی وای د انسانانو په کې دی رہی کنه. الله رب العالمین ملائکه ته ویل ز خلیفہ جوړوم. خلیفہ چاته ویل کیږي چې هغه فیصله کوي د خلکو په مابین کې فیصله کوي لګي. او اصل کې دا واقع چې راوړي دا مقدمه ده د پاره دا غارستو خطابات او چې کوم خطابات بکیږي بنی اسرائیل د پاره. اغوین الله رب العالمین خلافت واخست ولی ځکه نه شکری وکړه لکه. او اشاره په دې کې دیتا ده یهود تم او منافقان تم چې الله رب العالمین ته توبه وباسي، ځکه الله رب العالمین په ګناهونو باندې دا انسان نه نعمتونه اخلي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ او په وخت کې چې ویلي استا رب للملائکه ملائکه ته انی جاعل یقینا ز جوړوم فی الارض پزمکه کې خلیفتا یو فیصله کوونکې. جاعل من ز جوړونکې مینه پیدا کوونکې فی الارض په ازمکه کې خلیفتا یو فیصله کوونکې. خلیفہ کې دا معنا دی نه فیصله کوونکې. د دې وجه دا ده چې دا زمکه چې کم دا او د دې زمکه کم سيزونه دي د دې نه فائدې اخستلو لپاره یو نظام ته ضرورت دی. او نظام ال برابر چي یو مشر معلومي هغه ته خلیفہ ویل کېږي. اول انسان چې الله رب العالمین په دې دنیا کې پیدا کړي آدم علیه السلام نو غلې خلافت ورکړي او خلافت د پاره چې علم ضروری دی. اوس چې خلیفہ یو جاهل سړی پس مو پویږي نه پټکی باندې نه آګه توحید نه پیژني، اتباع سنت نه پیژني، صحیح منهج نه پیژني، قران او حدیث علم ورسره نه وټول به دغه وینو خرافات به خوريږي په عالم کې، شرکونه به یو بدعات به یو خرافات به خوريږي. خلیفہ عالم پکاري ځکه الله رب العالمین ورپسې آیت کې څه فرمایي وعلم دي خلیفہ لم علم ورکړی. وره خلیفہ لپاره علم ضروری دی، مشر لپاره علم ضروری دی. د قیامت په علاماتو کې بدایي چې د ملکونو مشران او د پارټو مشران او لیډران لکه دی وخت چې ګوره به جاهلانی او د جماعتونو مشران هم ګوره او امامان او د خطیبان ګوره بس چې هر چا مشري چاله ورکړي دا شین جاهل چې ګوره مشرکی و د حزب مشر دی. دا قیامت علامه ده. اذا وصل الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. نبی علیہ السلام فرمایلی کله چې کارونه ذمہواریان نه اهل ته وسپارل شي نو بیا د قیامت انتظار کوه. نه اهل پزان مشران کی نه علم والا پکار د چې مشران شي. علم والا دا خلیفہ ټکه چې کوم دی خلیفہ معنا خدای دی او فیصله کوي خلکو په مابین کې، ځکه خلکو کې مخامخ خفګان او اختلاف هم راځي کنه. د دین چې د ملائکو استنباط وکړو، استنباط ملائکه کولای شي کنه. چیرې دا خو به چې فیصله کوي نو خامخا دی بس کوي، جنگ جګړه به کوي، فساد به کوي، ویني به توي. دی معنا دا نه چې درستو یا تجعل فيها ملائکه یا الله آیا ته په دې ځمکه کې هغه څوک پیدا کوي چې فساد به کوي، ویني به توي. نو ګور دا عالم الغیب دی، ملائک په غیب پويږي نه په غیب نه پويږي. دی خلیفہ ټکی ته وکړه دین استنباط. دویم ملائکه دې نمخ کې جنات لیدلیو، د انسانانو نمخ کې جنات پیداو. نو هغوی کې دا فسادونه او جنگ جګړه او لانجې وي. نو چې دی وکړه چې الله رب العالمین بل مخلوق پیدا کوي والله ورته ویل نو پاغي باندې قیاس وکړو چې ښا یا الله دی به ماشان بس لانجې به کوي. نو دا ودې مخلوق لانجې به کوي، جګړې به دي مینس کې ویني به توي. قالو دی ملائکه ویلې اتجعل فيها آیت جوړه یا الله په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فيها چې فساد بخوري په دې ځمکه کې ويسفك الدماء او توي به ویني د یو بل. دا څنګه چل دی الله له فسادونه کوي د یو بل ویني به توي، دا به څنګه چلی؟
ونحن نسبح حال دې موږ تسبیح وایو بحمدک سره د حمد ستانه یا الله. تسبیح چې کوم دی د صفات وی او تقدیس د ذات وی، د ذات پاکي وی. یا الله موږ خو ستا د صفات او د ذات دواړو لپاره پاکي وایو کنه. یا الله موږ تسبیح وایو بحمدک سره د حمدونو ستا. ونقدس لك او پاکي وایو تعالی را یا الله. نقدس لك یو معنا ده نعظمك ونكبرك. امام قرطبي وغيره مونږ یا الله ستا تعظیم او ستا کبریا بیانو. یا نقدس لك معنا ده یادو تعالی یا الله په پاکي باندې. بعضی معنا کوي ونقدس لك او یا الله مونږ ځان ساتو د ګنا نه ستا د یری په وجه. بل معنا ده ونقدس لك نصفك بما يليق بك من العلو والعزه. یا الله مونږ ستا صفت بیانو په هغه طریقه باندې چې ستا د شان سره لایق دی. چې الله ستا شان ډیر اوچت دی او ستا عزت ډیر لوی دی. او بل وننزهك عما لا يليق بك او تعالی را پاک ګڼو یا الله د هغه څه نه چې ته لایق نه، ستا سره لایق نه دي کوم صفات د نه پاکو، یعنی مطلب د نه لرې کو، دا یې د نه نفي کو. ته خو پاک ذات یا الله موږ ستا پاکي وایو. ام دې د ذات پر لحاظ هم د صفات پر لحاظ یا الله موږ ستا پاکي وایو ملائک وایي. نو قال الله رب العالمین ورته فرمایل انی اعلم یقینا ز پوهیږم ما پاغه سبان دي لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ. ز په هغه څه پوهیږم چې تاسو په نه پوهیږئ. دي معلومه شو ملائک پار سبا نه پوهیږي. علم بكل شی ور سره نشته. دا صفت یوازې د الله رب العالمین دی. وعلم آدم الاسماء كلها. وصلى الله رب العالمین بل یو عظیم نعمت ذکر کوي په آدم علیه السلام باندې. تعلیم الاسماء ورته الله رب العالمین ورکړل. او خلیفہ د پاره علم دا ډیر زیات ضروری دی او لازم دی. الله رب العالمین دا غي تذکرہ کوي. وعلم خودن وکړه آدم الاسماء. علم چا خودن وکړه الله رب العالمین. وعلم خودن وکړه الله تعالی آدم الاسماء آدم علیہ السلام ته د نومونو کله ټولو. دا کله دا کل چې کوم دی استغراق عرفي دی، استغراق کلی نه دی چې بس ذره ذره او په ارسي پوهه کو. نه نه کم چې ضروری شي نه. د بلقیس په باره کې به سورته نمل کې راځي و اوتیت من کل شی. بلقیس له هر څه ورکړی شوی او کافر خزه جواب به اسلام راوړو په سليمان علیه السلام باندې کلمې ویل ایمان راوړو. نو ولې هغه له هر څه ورکړی شوی هلته هم کل راغلی کنه. دا بعضې بریلیان او دا ګنده عقیدو والا چې هغوی ګوره علمي کلي ورکړی شوی ورته قرآن سره ګپ مه لګوه، ټوقې مه کوه. دې ته دغه ویلی کېږي استغراق عرفي ورته ویلی کېږي. دا استغراق کلي نه دی چې هر څیزو له ورکړی شوی. نه نه کوم چې ضروري څیزونه د هغې علم ورله ورکړلی شو. په هغه وخت کې چې کوم آدم علیه السلام دپاره ضروري و، مثلا د خوراک سکاک لوښي اوبه دا ضروري د انسان دپاره که نه. هلکه دا اور دی په دې پخلی کېږي، هلکه دا سمسی ده په دې باندې خوراک داسې پخېږي، هلکه دا غر دی، دا چینه ده، دا اوبه دي، دا ونې دي، دا میوه ده، دا فلان دا فلان. مفسرین هغه ذکر کوي کوم چې د ژوند دپاره ضروري څیزونه دي دا ورته الله رب العالمین وښودل. ځکه اوس به د انسانانو زندگی چې کوم دی شروع کېږي که نه انسانیت نه به د دې څیزونو نوم څنګه پېژني. نو نومونه ورته وښوده په هغه وخت کې الله رب العالمین. الله رب العالمین آدم علیه السلام ته نومونه ذکر کړو. بیا دلته یو بله خبره یاده کړه. د اسمانه مراد صرف نوم هم نه دی چې صرف د یو څیز نوم یې ورته وښودو او نور د هغې د استعمال طریقه او د هغې فایده باندې نه پوهېږي یو انسان. یو سړی دی مثلا هغه د اوبو نوم زده کړو اوبه، او په دې نه دی پوهېږي اوبه څه شي دپاره دي. په دې باندې نوم یې زده کړو چې یاره خوراک او طعام، خو په دې نه پوهېږي طعام څه شي ته وایي څه دپاره یي. نه نه په دې پوهه کړو. نو دې وجې نه نومونو سره به ته دا معنا هم کې الله رب العالمین آدم علیه السلام ته پوهه ورکړه په نومونو او صفتونو د هغې باندې. یعنې چې دې څیز کې کوم صفات پراته دي، کومې فایدې پکې پرتې دي، هغې باندې هم خبر کړو کنه چې دا به څه دپاره استعمالېږي دا څیز. ثم عرضهم بیا وړاندې کړه دا څیزونه علی الملائکة ملائکو ته. فقال نو الله فرمایل انبئوني خبر راکئ ماته باسماء هؤلاء په نومونو صفتونو د دې څیزونو باندې. د دې څیزونو نومونه او فایدې ماته ووایئ ملائکو. هغوی ته خو دې پته نه وه. ان کنتم صادقین که تاسو رښتونې. ملائک خو رښتونې دي ولې
ولې ملائک دروغ وایي نه نه هغه ګناه نه پاک دي دلته معنا څه ده ان کنتم صادقین معنا ده کوي تاسو صحیح رائے والا مصیبین معنا ده مصیبین کستا سورای هغه کې تاسو رښتونی یې معنا ده د غستا سورای صحیح رائے وینو ځا شابه د دین منیات کې ماته یاد کې شابه ذکر یې کوي وایخله ځکه تاسو خو آدم علی السلام بارک ویل چې دا ولی پیدا کې ولی د مخلوق پیدا کې هغه پړ کې ګوره حسد نه د ملائکو چې بعض خلک دلته سوالونه کوي دې پړ کې حسد راغلی نه حسد نه بعضی وی ملائک په ځان ویریده چې شرط موږ نه په عبادت کې به کوتاهی نه شي چې الله رب العالمین بل مخلوق پیدا کوي ځکه دا ویل چې ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك یا الله زموږ کوم ډیوټي ده موږ کو لګي ستا پاکی ده او تسبیح او تقدیس موږ کو ستا حمدونه بیانو یا الله دغه د تکبر د پاره نه دی ویلي د فخر د پاره چې الله وګوره کړ موږ خو ذکر کو موږ تسبیح او حمدونه کو او موږ استاد اسی ذکرونه کو نه دا د دې لپاره چې الله رب العالمین تخپل عجز او طاعت هغه ذکر کوي چې الله موږ نشته سکوتای خو بنی شي مصطفی کی وایو نو قالوا دې ملائکه ویلي سبحانك پاکی د تعالی ر یا الله دا د دلیل نقلی دی د ملائکه او دې کې چې کوم دی اظهار دی د عجز د ملائکه چې ګور هغه سردار سیز علم نشته دی قالوا دې ملائکه ویلي سبحانك پاکی د تعالی ر یا الله پاکی تسمانا من شریک فی العلم په علم کې ستا شریک نشته دی لا علم لنا نشته دی علم زمون سره الا ما علمتنا مگر هغه چې کوم تا مونږ ترا کړی دی الا ما مگر دومره مقدار باندې دی علمتنا چې کوم دې مونږ لرا کړی دا غي زیات علم مونږ سره نشته انك يقينا تجي الله انت العليم الحكيم ته په ذات حکمت والا نو قال الله تعالی فرمایل آدم علیہ السلام تا مقصد پدې کې سو چې الله رب العالمین ورته فرمایي انبئهم ادم دوی خبر ورکشه پدې انباء کې اصل کې ملائکه ته د آدم علیه السلام شان ورخی چې دوی پوه شي د الله رب العالمین داسې علم ورکړي چې هغه موږ سره نو د علم قانون دار چا سره چې علم دا په بارک استابل کې به قدر راځي احترام راځي چې د ملائکه په ځل کې د قدر واقع شي ځکه ورستو ورته حکم کوي چې سجده ورته وکړي نو شي به زما دا حکم اومني دی قال الله فرمایلی یا آدم انبئهم خبر ورک دوی ته اسماءهم پنمنو فیدو د دې سيزونو بس هغه ذکر کړو چې دا داسې دې دا فائدې ده داسې استعمال فلما انبأهم نکله چې خبر ورکړو د ملائکه ته بیا اسماءهم پنمنو فیدو د دې سيزونو باندې قال الله تعالی فرمایل الم اقل لكم ايمانو ویل تاسو ته اني اعلم غیب السماوات چې یقینا زه خو پوهېږم په هغه څیزونو چې پټ دي د اسمانونو والارض او د ځمکې په پټو څیزونو د اسمانونو او ځمکې زه خو پوهېږم ما درته نه ویل واعلم زه خو پوهېږم ما په هغه څه باندې تبدون چې تاسو یې ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون هغه چې تاسو یې پټوئ تاسو یو عمل ښکاره کوئ که پټې کوئ هغه ټولو باندې زه خبر یم یو شان وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم اوس د دې ځای نه دا واقع د سجود آدم علیه السلام دا چې کوم دی اوس بل واقع ذکر کی او دې کې چې دی بل انعام دی په دې انسانانو باندې او دا دوی مواقع شو دې انعام کې مقصد څه دی چې وګورئ انسانانو تاسو ته الله رب العالمین دومره عزت درکړی چې تاسو پلار ته ملائک په سجده کړی دي په جنت کې وسولې دي بیبي مور سره وسولې ده په جنت کې خو بیا یې د یو دشمن تذکره کړي چې هغه شیطان دی ابلیس دی الله مونږ ته راښیي چې مړه په دې خپل پلار مور خو غیرت وکړي که نه ستاسو مور پلار سره دشمني کړې وه تاسو د هغه داسې خبرې منئ د دې ابلیس په اشارو باندې روان یې او د الله د بندګۍ نه انکار کوئ لګیا یې هغوی سره څومره زیاتې کړی دی د جنت نه راوښکلي او سورې اعراف کې به راشي هغه ونې چې پې وخوړه د هغې اثر بیا دا و چې بدن نه کپړې به لرې شوې نو په ځان باندې پاڼې لګولې د جنت د ونو هغه پاڼې لګولې په دومره زیاتې کړی د دروغو قسمونه یې ورته کړي دي او دوکې وله ورکړې ده نو الله فرمایي د دې شیطان خبره مه منئ د ده نه ځان وساتئ تاسو نو دلته چې کوم دی مقصد څه دی دلته مقصد دی
تذکره د انعام په انسانانو دا به وځي راځي په قرآن کې دا واقع د سجود آدم علیه السلام ته چې ملائکو سجده کړې ده او الله ورته حکم کړی دا به وځي راځي قرآن کې هر ځای کې به جدا مقصدي دلته مقصد څه دی تذکره د انعاماتو دلته د انعاماتو خبره روانه چې ګوره د انسانانو باندې الله دومره لوی نعمت کړی دی چې د دې هغه ولنې پلار هغې ته ملائک په سجده کړي دي او جنت کې اوسولی دی او سره د خپلې بیبي وإذ قلنا په هغه وخت کې چې ویلي مونږه للملائکة ملائکو ته اسجدوا لآدم سجده وکړئ آدم علیه السلام ته فسجدوا نو سجده وکړله ټولو ملائکو الا ابلیس مګر ابلیس ونه کړله دا څه مطلب دی الله خو ملائکو ته مې حکم وکړو نو ابلیس دې ونه کړي کړه دلته حکم نه دی شوی دلته خو نه ښکاري نو دا به ته قرآن کریم کې په بل ځای کې ګورې سورة اعراف کې الله رب العالمین د هغې تذکره کړې ده چې ده ته الله رب العالمین حکم کړی ده ته امر شوی و چې ته سجده وکړه ځکه هلته نه معلومیږي سورة اعراف نه هلته الله رب العالمین فرمایي په 12 آیت کې قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك الله رب العالمین ابلیس ته ویلي څه سیز ته منع کړی چې سجده دې ونه کړله کله چې راته ما امر وکړو ګوره هغه ته امر کړی مستقل چې شا ته هم سجده وکړه بل دا هغه دوی سره اوسېده په جنت کې نو چې دوی ته امر وشو خو پکې داخل وکړه خو هغه ته مستقل امر هم کړی دی هغه بیا د ځان دپاره خپل دلایل لا ویلي دي او دغه کړی دی د نس په مقابل کې قیاس کړی او خپل عقل او رای را مخکې کړی ده چې نس کله راغی د الله او د رسول خبره راغی که نه بیا به قیاسونه او رای به بیا نه پیش کړي نس پسې به ځي دا نه چې بیا به خپل رای پیش کړي خپل عقل باندې به روان هغه خپل عقل بیا را مخکې کړه د الله امر ته چې نه انا خیر منه زه خو انس یم او زه خو د ده نه غوره یم خلقتني من نار وخلقته من طين زه د اور نه پیدا یم دا د خټې نه پیدا دی دا خو زما نه څخه نه دی دا د خپل عقل او رای وه اول من قاس في مقابله النص ابلیس د نص په مقابل د الله د صریح حکم په مقابل کې اول قیاس ابلیس کړی دی چې کله قرآن او سنت نص راغی بیا به قیاسونه نه کوي ګوره او نه به د چا په رایې پسې ځي دا کار ډېر خطرناک دی انجام ډېر خطرناک دی نو ده ته امر شوی دی ځکه الله فرمایي الا ابلیس ابا د انکار وکړو واستکبر او ځان یې لوی وګڼلو ځان یې لوی وګڼلو لوی خو نه خواسي ځان لوی وګڼلو وکان من الکافرین او د شو د کافرانو نه یا د و د کافرانو نه د الله په علم کې دو معنی کان په معنا د صار بعض مفسرین اوس بس کافر شو یا کان من الکافرین معنا دا و د کافرانو نه د الله تعالی په علم کې الله ته پته وا چې دا کافر دی خو کوپر راخکار شوی نو چې اوس د امتحان ټیم راغی نو کوپر راخکار شو وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه اوس الله رب العالمین بل انعام ذکر کوي آدم علیه السلام دلته اختصار دی کنه آدم علیه السلام چې الله رب العالمین پیدا کړو داغه د ګسی پختین الله سبحانه وتعالى داغه بیبي پیدا کړ حدیث کې راځي سوره نساء کې امراشی ابتدا کې وخلق منها زوجها الله تی بیبي پیدا کړی داغه نو تفسیر به په حدیث کې راځي تفصیل چې دا څنګه د ګسی پختین کم چې زړه ته نږدې پختی د دینه پیدا شو ذکر دی انسان د خپل زوجي سره محبت الله رب العالمین آدم علیه السلام او د بیبي چې کومه حوا علیها السلام دا دوانه به په جنت کې وسولې دي وقلنا موږ ویلی یا آدم اسكن اے آدم اوسېږه انت ته او زوجک او ستا بیبي الجنت په جنت کې دوانه اوسېږه دلته علماء مسله معلومه کړې ده چې په سکنا کې په اوسېدو کې ښځه د خاوند تابع ده ښځه د خاوند تابع ده ځکه الله فرمایي اوسېږه ته ای آدمه او بیبي به دې سره په جنت کې د خاوند خو چې کوم ځای کې اوسېږي ښځه به سره هلته اوسېږي دا نه چې ښځه به خاوند ځان پسې ودوي چې نه زما خوښه ده زه چې کوم ځای کې اوسېږم ته به هلته اوسېږي او دې ورته جي کې خجي ښه دا خو لګی تاسې دغه قرآن خلاف کار کوي قرآن ترتیب دې خراب کړ الله رب العالمین ښځه ستا تابع کړې ده ته چې کوم ځای کې اوسېږي هغه هلته اوسېږي قرآن نه علم حاصل کړل او بل دا وکلا منها ګور الله جنت کې وسولې وس الله رب العالمین د فراخ وسعت الرزق تذکر کوي الله په فراخ رزق په فراخت خوري واستاسو پریمانه رزق او وسعت المکان به ذکر کوي په حيث شئتما کې چې دی جنت کې کم طرف ته ځي کم زی ته ځي
تاسو باندې پابندي نشته یو پابندي ده چې دا پلانې ونه مه خورئ دا تذکره کوي سن وکلا منها او دواړه خورئ د دې جنت نه رغدن پریمانه حیث شئتما په کوم ځای کې چې ستاسو د دواړو خوښه شي وکلا منها رغدن دی کې وسعة الرزق ته اشاره ده او حیث شئتما کې وسعة المکان ته اشاره ده یو خبر واوري ولا تقربا او دواړه منځ دی کېږي هذه شجرته دی ونتا یو قول خدای رج دا یو خاص ونه وا دی ونې ته منځ دی کېږي یا دا یو نوع وا چې دا ونه په ارزه کې و دا ونه چې کم ځای کې موادي ته منځ دی کېږي دا نوع اوس دا کوم ونه ده الله ته پته چې کوم ونه ده نه په قران کې الله رب العالمین تذکرہ کړی چې دا ده او نه په کوم صحیح حدیث کې راغلی ده اسی اسرائیلی روایت پکې مفسرین را نقل کړي زموږ پښتنو کې مشهور ده بابا آدم وې د غنم دانه خوړلې و پته نه لګي چې هلته به دا غنم چا کړلی چې دی ورغلی وال تېرېدلی دی چې هغه د غنم دانه خوړلې الله اعلم دې کې دغه مه کوه بالجزم خبرې مه کوه به دې کې یو څیز کې چې قرآن او سنت کې دلیل نه و هغې کې یقیني مه وایه داسې وایه کېدی شي علما ویلي کېدی شي دا به کېدی شي بله به یو عالم کتاب ما کاته په عرب عالمو په دې دغې کتاب لیکلی به دی تماکو او دا نشې مشې نه دي سګرټو په رد کې نو بس دا کم سړی چې یو فکر باندې روان چې بیا یې کې ډېره غلو کوي هغه به کې دا لیکلي وي یاره ما ته داسې ښکاري چې د آدم علیه السلام چېرته تماکو خوړلې وایي ځکه چې هغه په دې موضوع کتاب لیکلو د دې هغه بدي ویله چې دا ډېر خراب شی دی او تماکو او سګرټ مه استعمالوئ ناسې به خپل فکر باندې په دغه طرف ورغلی هلکه دا خبرې مه کوه الله ته پته لري چې څه به یې استعمال کړي بس خو یو ونه وه الله ورته ویل دا مه خوره او تماکو لا په جنت کې څه کوي د الله بنده چې اوس لا تا تماکو جنت ته ورسوه نو دا بعضې خلک هسې خیالي خبرې کوي کم شي نه چې قرآن او سنت سکوت کړی بس موږ هم سکوت کوو بس الله وایي یو ونه وه بس موږ وایي ټیک ده یو ونه وه بس الله رب العالمین دا امتحان شان شي دا د مرګ نه بعد چې کله موږ قیامت نه پس جنت ته ځو کوي دا پابندیانې بیانوي خو دې کې یو حکمت پوشیده و اصل کې الله رب العالمین په دې طریقه د آدم علیه السلام سره وباسي د دې جنت نه دا دنیا آبادېږي که نه دې دپاره وخوړلی شوه په دې امتحان کې دغه شو او بیا دعاګانې کولې او الله رې بخښنه وغوښتله صورت اعراف کې راځي او بیا دنیا ته الله راکوز کړه ځکه چې الله رب العالمین دا دنیا دې دپاره دغه کړی وه چې دې کې انسانان ډېره شي او د دې دا نسل خور شي ولا تقربا او دواړه مه نږدې کېږئ هذې شجرة دې ونې ته فتکونا نو شئ به تاسو دواړه من الظالمین د زیاتي کوونکو نه د ځان سره بیا به ګوره ځان سره زیاتې وکړئ خپله برخه به ګوره هسې کمه کوئ ظلم کې معنا د کمیم ده که نه برخه به بیا کمه شي نو مطلب دا دی جنت نه بیا وګوره وځئ په دې کې چې دی شیطان وسوسې ورچولې صورت اعراف کې تفصیل راځي قسمونه یې ورته کول او ورته ویل ګوره زما خبره ومنئ زه ستاسو ډېر خیرخوا یم انی لکما لمن الناسعین دا به ورته ویل وقاسمهما قسمونه یې ورته کول الله فرمایي فازلهما الشیطان ذلت په ځا باندې یو ذلت دی په ځان ذلت خو ذلت ته وایي دلته ذلت دی الذله څه ته وایي خویدل خویدل بې اختیاره هلکه وایي سړی راوښویدو د قصده خو نه که نه ته وایې چې زه سیده لاړ شم په لاره یو دم راوښویږي ستا اختیار او دغه پکې نه اراده د آدم علیه السلام دا اراده نه وه چې زه د الله حکم مات کړم او د قصده دا ونه وخورم او الله رب العالمین د ځان نه ناراضه کړم نه انبیا داسې نه کوي سورة طه کې هم د دې تایید موجود دی الله فرمایي فنسي ولم نجد له عزما په یې ربانې آدم علیه السلام دا ونه وخوړله او عزم ورله مونږ نه دی موندلی عزم او قصد د الله د حکم د ماتولو نه و کړی دا عزم یې نه و چې ګینې زه د الله حکم مات کړم خو بس دا شیطان قسمونه او دا خبرې چې دې کې ډېر کمال دی او که دا ونه وخوړه بیا به همیشه دلته دی رایي او مزې به وي بس دا خبرې ورته وکړلې او څه ورته چې کوم دی بیبي بیا وویلې یو سړی د ښځې هم داسې هره خبره مني هغه هم ښه نه وي چېرته وخوره هسې دا ونه چې دې کې بس نو په دې طریقه باندې هغه خبرو کې راغی فازلهما شیطان وښویول دې دواړو لره شیطان عنها د هغه ونې په وجه باندې منه د هغې د خوړلو په وجه باندې فاخرجهما نو ویښ کړل دا دواړه مما د هغه ځای نه کانا فیه چې و دا دواړه په هغې کې وقلنا اهبطوا او مونږ ویلې کوز شئ اوس بعضکم لبعض بعض ستاسو به دپاره د بعضو عدو دشمنان وي بس اوس دنیا ته کوز شئ او انسانانو کې به د حسدي او بغض وي کینې وي د یو آدم نه پیدا یې علیه السلام نه خو به دې کې به بیا ورو ورو نسل ډېرېږي بیا به د یو بل دشمنان او هغه اول
قتل چې وشم د دوه زامنو خپل مینس کې دغه وکړه کنه قابیل چې راولګي د حابیل ووجل سوره مائده کې برازي بس دا هغه زینه سلسله را روانه شو هغه حسد او کینه را روانه ولکم استاد لپاره فی الارض په دې ځمکه کې مستقر زید او سیدو دی او متاع او سکن د الہین تر یو وخت پورې متاع من یو نفد معمولی وخت پورې الہین معنا دا دلته په دنیا کې همیشه نه هر انسان څو وخت پورې الله ولې رزق لیکلی دی او د دنیا له سيزونه فائدې والی او بس بیا وفات شي متاع کې دې ته اشاره ده چې دې سر وړي رمینه نه کې بقدر ضرورت استعمال وا عرب با اکثر متاع ست ویلي هغه شوړه چې غلوخي په خلق پاکي د دنیا د یو شی دی بس خپل ضرورت لپاره استعمال کا ډیر پکې منه نه وځه چې هم دې ورته د الله عبادت پرې خېره هم دې ورته قران پرې خېره او حدیث دې پرې خېره او دین دې پرې خېره بس دنیا دا او دنیا دا او دنیا دا اسو کو یورپ ته زما اسو په سمندر کې ځان غر کوي اسو کنه دومره توجه مر کوي چې میخي ځان نه دی لیونه جوړ کړي خو یو سری ځق په الله مقرر کړي غو استعمال کچ کم حلال دی نور د ځان نه لیونه ما جوړاوه چې بالکل لیونه شوی ورپسې ځکه الله فرمایي یو وخت پوری سکنه دا دنیا چې سبب دی د نفي او د سکنه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وصلى الله رب العالمین فرمایي آدم علیه السلام چې کله داونه وخړل ډیر خپه دی او غمجن دی او د الله رحم ته وګوره چې به ورته کلمات هم الله په خپل خودلی دي چې په دې باندې ته زمانه بخنه وغواړه الله رب العالمین فرمایي بس ما ورته بخنه کړې ده هغه کلمات په قران کې راغلي دي سورۃ اعراف 3 نمبر آیت کې راغلي چې الله فرمایي دوانو دا دعا کوله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بعضی خلک دلته د منګړت روایت پیش کوي منګړت او موضوعي په نبی علیہ السلام دروغ چې نه دا خو چې کله د آدم علیہ السلام نه دا ګناه وشوله او هغه ډېر پریشان او خپه و بیا یې داسې چې ویې کتبره په عرش باندې د الله رب العالمین د نوم سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی شوی نبی الله ته ویل چې الله د دې نبی په وسیله باندې زما ګناهونه معاف کړه دا بالکل په د الله په پیغمبر دروغ دی او په الله دروغ دی او دغه روایت ټول سندونه چې کوم دی هغه ټول چې دی س شدید ضعیف او سمن ګړد دی موضوعي دی او په داسې منګړتو باندې زموږ دین نه ثابتېږي تېره جمعه مې درته ویلو زموږ نبی مضبوط زموږ دین مضبوط دا داسې په منګړتو موږ نه ثابتو چې په سند کې به داسې خرافیان او کذابان او ودعین راځي او کذابین او ته به وایې چې بس نبي داسې ویلي دی او فلاني داسې ویلي دی او دا چل شوی او دا چل شوی د الله رب العالمین کتاب چې کوم تفسیر کړی دا غوره دی اول به تفسیر القرآن بالقرآن کې دلته الله فرمایي کلمات ورته الله خود د الله نه یاد کړ اقا کلمات په قرآن کې سورې اعراف کې دي 3 آیت بچ قرآن کې تفسیر راغی ستا دغه منګړتو ته ساجت پاتې شي نه کنه چې دا خو پلاني صاحب هم په خپل کتاب کې لیکلي دي قلاري دي لیکلي دروغ یې ویلي که قصدا نه کړي الله له جواب ورکړي او که خطا نه کړي الله دې معاف کړي که خطا دي شوی الله به معاف کړي دي او که قصدا نه کړي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې چا په ما قصدا دروغ جوړ کړ جهنم کې ځان لزی وګوري دا څنګه خو نه دی چې ته صرف حدیث وې نور د دین ځان نه خبرې چې څنګه یو خو انسان خطا شي خطا خو گنجائش ته د معافی او قصدا دا روایت ما بیانو او دلته دا خلک دا من غلطي وي دا موضوعي روایت دی لولاک لما خلقت الافلاک دا تاسو ډیر اورئ دا الواغان والے ډیر په شوق وي الوا خو زموږ خو خدا خو دومره نه د خو چې د نبی دین په پریدو او په نبی باندې دروغ جوړو چیرې الله وی نبی علیہ السلام تل کته نه وکړه ما به دا ټول کائنات نه پیدا کړی دا هیڅ خبره نشته نه په قران کې دا خبره شته نه په حدیث کې شته الله رب العالمین بار بار قران کې دا کائنات د حق د لپاره پیدا کړی دا مې د خپل عبادت د لپاره پیدا کړی الله رب العالمین دا خبره کړی ده قران ټول ګورځي په دغه خبره ده نو فتلقى آدم ذکر آدم علیہ السلام من ربی د خپل ربنا کلمات س کلمې او جملې کلمات جمع د کلمتون ده خدا غد نحوی کلمه نه ده چې لفظ وضع لمعنى مفرد او مفردا او مفرد او به کې لګي تفصيلات کې یو هفته مولوی سے پدې کې لګي چې هغه دا لفظ مفرد دی چې وذکر شوی د پاره دی او معنا نه کلمات په معنا د جملو راځي ستا نحو ده خو ستا نحو د قران په مقابل کې به موږ رد کوو د نحو ټول اصول موږ نه مانو کلمات جملو تم وي په حدیث کې کلمات نبی علیہ السلام جملو ته ویلي کلمتان حبیبتان رعلت کلمتان څه شي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اخو لفظ مفرد نه دی کنه
باقي جمله ده سبحان الله وبحمده او سبحان الله العظیم. نو جملو تم کله کلمات ویلې کېږي بلکې قرآن او سنت ورته ویلي کلمات نه مراد ته جملې دي. او هغه جملې په سورۃ اعراف کې راغلي چې دوانه لګیا او ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نو بس فتاب علی الله په خپل رحم راو ګرځول. تاب یتوب کی معنا ده درا ګرځېدو. من رجع الرحمت علیهما الله خپل رحمت راو ګرځول په دې دوانو آدم علی السلام دا په بیبي باندې خودت علیه ویلې ده. مطلب دا دی دا خاوند دی کنه قرآن کې قانون دا دی همیشه خبرې د سړي سره کېږي. نو دې کې بیبي دغه د آخره د تابع ده ښځه چې د خاوند تابع وي. فتاب علیه منه الله رب العالمین په دې مهرباني راو ګرځوله منه د په بیبي هم راو ګرځوله. انه یقینا د الله چې دی هو التواب الرحیم هغه دی ډېر توبه قبلونکی رحم کوونکی دی. قلنا اهبطوا منها جميعا دا دوه ایتونه به زر زر ووایو. مخکې مې ویلې چې الله وایي موږ ورته کوز شئ. مخکې ګوره کوزېدل چې کومو احباط هغه چې کوم دی د دې دپاره چې دنیا ته کوز شئ غایه تکویني وه. غایه تکویني دنیا ته کوزېږه به دلته ستاسو دپاره اسبابي د ژوند اینه به فایده ول. دلته غایه تشریعي ذکر کوي. کوز شئ خو اوس به ګوره شریعت راځي زما احکام به راځي رسولان او کتابونه به تاسو ته راځي. نو دلته غایه تشریعي ذکر کوي. قلنا اهبطوا موږ ویلې کوز شئ منها د دې ځای نه جمیعا ټول فاما یاتینکم مني نو که چېرته راشي تاسو ته زما له طرف نه هدن څوک لاره ښودونکی. هدن هدایت راشي څه معنی هدایت نه مراد دی کتابونه او رسولان دا به زه رالیږم ستاسو انسانانو ته وخت په وخت. فمن تبع نو چا چې تابعداري وکړه هدایا زما د هدایت منه د وحي تابعداري وکړه فلا خوف علیهم نو نه به یې سیاره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کېږي. خوف پر روانه زمانه کې او حزن په مافاته پسې تیر دور پسې معنی نه پر روان دور کې خوف شته په تاسو او نه به تیر ژوند پسې خپه یې څه معنی یې جنت دی او مزې دي دې کې اشاره د جنت مطلب دا تاسو الله رب العالمین به جنت ته بوځي که تابعداري د وحي وکړه. والذین کفروا مخکې بشارت مؤمنانو ته ذکر کړو اوس کافرو ته تخویف چې کچا تکذیب وکړو زما د ایتونو او هدایت یې ونه منلو دا به ګوره اور ته ځي. والذین هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی وکذبوا دروغجنې ګڼلي دي بې آیاتنا زموږ آیتونه اولئک اصحاب النار دا کسان اور والا دي هم فیها خالدون دیو په هغې کې همیشه